یو عالم روان شو، یو ولی او بزرگ کعبه مبارکه تا وی چې زبر د کعبه مبارکه طواف حکم خود سے بے حکم چې دنیا کی چاد سے نہیں کړي د خپل کور روان شو، هر قدم نه بعد 2 رکعات منځ به کاو، یو به قدم اغستو بیا به 2 رکعات منځ وکړه، بیا به بل قدم، بیا بل قدم. 12 کالو کې کعبه مبارکه ته ورسېدو، 12 کاله په تیر شو. اولیاء بزرگانو ته الله پاک خی کله چې حرم شریف ته ورغه نو کعبه مبارکه نه و، د کعبه شکل نه، د کعبه حقیقت. کعبه دو حیثیت لري، یو صورت د کعبه ده، یو حقیقت د کعبه ده. صورت د کعبه خو برقرار او لیکن د کعبه چې کوم حقیقت او اغنو، اولیاء او بزرگانو ته الله حقیقت هم خای. د حیران شو، سوال وک اے ربا 12 کاله کې را ورسېدم، خو چې راغلم کعبه نشتا. حاطفی او غیبانه غاگ ورته راغی، دا الله بندا یو بل حاجی را روان دی، د کعبه مبارک حقیقت لاړ دی او داغه استقبال ته ولاړ دی. حیران چې ما خو په هر قدم باندې 2 رکعات مونځ کړی دی، اوس چې کوم حاجی صاحب کعبه مبارک ترازی او کعبه مخې ته ورځي، ناغه به 4 رکعات مونځ کړی یا به 10 کړی. د چې وروته نو رابعه بصریه رضی الله تعالی عنها را روانه، کعبه مبارک داغه استقبال ته ولاړو. پختنه ته وکړه چې ما خو هر قدم نه بعد 2 رکعات مونځ کړي، نو تا کوم عمل کړي؟ ورته ما په هر قدم عاجزی کړي دا. ما چې قدم اغسته ما وی یا الله ز عاجز یم، کمزور یم، خدایا کلوی د نستادا که شان دے نستاد که عظمت دے نستاد خدایا دا اسنیم او اللہ تا دا طولنا لندلار اغا عاجزی او انکساری دا. طول عمر در گناہ شو اللہ تعالی سنیسا خدای عاجز ایم کمزور ایم او ساڑے روئے دربار دے چھ بندگانوں کے دشمار کڑے منو معاف میں کا عاجزی انکساری زانخکتا گنن دا انسان کے دا صفت دا د سوجه ناراضی دا د خور د وجه یو جز پکې ده خور وګورئ موږ تاسو ور باندې ګرځو هیڅ نه وایي لغته ورکاو کاندې پکې کاو دا واړه ماشومان وګورئ دوی پکې چې دینو کاندې کوي بیا پکې تشلې کوي خور هیڅ نه وایي یو آه نکای دا نوی تا معصومی تا غٹی تا سپنگیره تا زوانی لغت سنگ وحی
لکه گزاره کوا. نه نه نه، د خور کمال انکساری دا او د خور کمال عاجزی دا. دیو جنا دنیا کې د ټولو نه قیمتي شی د ازمکه د ګورا، دا د الله قانون دی. څوک چې عاجزیو کی علی قیمت ډیرای ګورا. د زمکه غوندي د خاور غوندي قیمتي شی به پیدا نه کوي. که یو سړی زمکه خرڅي او سره زر پیا اخلي، خلک وي دا قمقل دی. جیداد خرڅ کو تا سره زر پیا واغست. که یو سړی زمکه خرڅي موټر پیا اخلي، خلک وی قمقل دی، د پلار اډو کې خرڅ کړه اوس ور باندې موټر اخلي، موټرو کې ګرځي. څه توره دی وکړه، خو زمکه دې خرڅ کړه. یو سړی چې زمکه خرڅ کی او هوټل کې خو خوراک کوي، خلک ورته سپک ګوري، دا څه قمقل دی. زمکه خرڅ کړه او خوراکونه کوي. خو که موټر خرڅ کې، سره زر خرڅ کې، دنیا سامان خرڅ کې او زمکه پیواله، خلق ورته آفرین، زمکه خشه ده. دا د الله قانون دی چې څوک ځان عاجز کی الله قیمت لوړای، او څوک چې ځان متکبر کی قیمت ښکته کوي. نو د زمکه څومره لوی قیمت ده او څومره قیمتي ده. دیو جن که څوک د چانه موټرو تختای مړکې نه، که څوک چانه سره زرو تختای مړکې نه، که څوک د چانه قیمتي شی او تختای مړکې نه، او کله چا پول دی وګرولا، د چا زمکه دی ونیوا، اگر کئی وولی شول نه ده مړکای دی او پکې خخای دی. ګورا پریدي چا سره دی پولای، تاسو چې دې کلو طلاق شي کنه، آلته دې قانونو نه پښتنه وکړي. چا سره پولای او ګرای بل سړی مړکای پریدي نه. دلته د چا د کور سره دیوالی او وی ګرای، حالان کې د هغې قیمت به دومره ډېر نه وي، خو ځمکه ده. الله د ځمکې قیمت دومره لوړ کړی دی چې دنیا کې د دې نه قیمتي شی نشته. ولې؟ انکساری ده پکې، عاجزي ده پکې، ځکه د انسان جزو ګرځاو کنه. دیو جن کم سړی چې وفات شي، د موټر وي، د بکسونه وي، د مارکیټونه وي، هر شی خډيري، خو چې وفات شي نو خخه یې کم دی کې زمکه کې خخه. یعنی زمکه دومره محترم شی دی چې انسان وای ما د زمکه نه ملری کوا. قیامت کې هم د زمکه نه راپورته کېږي. اگر که ته ډېر قیمتي شیونه لرې، لیکن ځان د زمکه کې خخه او قبر په زمکه کې جوړه، دومره قیمتي ده. ګوره د یو مسلمان او د یو هندو ملګرتیا وه. مسلمان با چې د هندو کره راغی، هندو به سره ناستو، چای او ډوډۍ به د هندو بچی راوړه، تر څو پورې به چې مجلس ختم نه و، میلمه به نه ولاړ، دی به د میلمه سره ناستو.
خو که کله به دا هندو مسلمان کره راغی ډوډۍ او چای به ورته راوړل نو به مسلمان وتښتېد دی به ځان له ناست دې کې وخت تېر شو د هندو ورته وی مسلمانه د دوستانۍ او د انډیوالۍ مو وخت ډېر وشو خو نور زم تنګ شوم زه خو ډوډۍ او چای ته نه راځم ته ما ته ډوډۍ او چای راوړې نور بیا لاړ شي مېلمه خو د دوست ملاقات ته راځي خبرو ته راځي ولې ما سره نه کېنئ مسلمان ورته وی هندو که دوست مې نه وي نو دا حل مې درته نه وی خو ډېر راته ګران یې نو حل به درته وویم زه دومره قرضدار یم که زه په دې حجره کې تا سره 15 دقیقې م کېناستم قرضداره مې ویني مړی نه مې نیسي او ستا مخکې مې بې عزته کوي نو مجبور یم نه کېنم هندو ورته وی بیا خو صحیح ده کله چې هندو کور ته لاړ ځان سره فکر وکړو چې تا سره 3 بکسونه د روپیو ډک دي ستا ورور مسلمان دومره قرضدار دی چې تا سره په حجره کې نشي کېناستلی اگر که هغه مسلمان دی او ته هندوی راشه قرض ورته خلاص کا ساره یو بکس راپورته که او د مسلمان کور ته راغی او دروازه ورته وټکوله ای مسلمان راوځه ستا چې څومره قرضداري دي دوی ته غاږ وکړه کله چې قرضدارو ته غاږ وکړه ټول قرضونه یې ورته خلاص کړه مسلمان ورته وی هندو ډېر احسان دې را سره وکړه خدا راته ووایه ته به دا روپۍ کله غواړې ورته وی ما درته معاف کړي دي ورته وی دا خو د نورو م احسان را سره وکړه کله چې شپه شوه غیرتي مسلمانو ځان سره فکر وکړه چې د هندو خو د سره ډېر احسان وکړه راشه تم ورسره احسان وکړه رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم فرمای وی چې چا د سره احسان وکړو بدل اخلاص کا او که بدل نش خلاصوله نو بیا ورته دعا وکړه نو ستا د طرف نه به الله پاک داغه احسان بدل ورکی مسلمان د شپې فکر کوي خدایا زه د هندو ته کم شی ورکم چې احسان اخلاص ځان سره فکر وکړو چې زه خو قرضدار یم خو د انسانانو دی خو هم قرضدار دی ولی هندو نه دی د آخرت قرضدار دی د ایمان قرضدار دی راشه دته د اسلام او د ایمان دعوت ورکا نو چې مسلمان شي نو د آخرت قرض به اخلاص شي سار ورغه او دروازه ورته وټکوله ویلې هندو کاکا تا ما سره ډغټ احسان وکړه قرضونه دې راته خلاص کړو خو تم قرضدار یې هندوی کافر د ایمان او د آخرت قرضدار یې زه به ستا قرضونه خلاص کم مسلمان شه هندو ورته وی مسلمان وروره قسم دې که دا راته بل چا ویلي وی چې مسلمان شه نو زبردسته سزا به مې ورکړې وه مسلمان ته چې وی چې هندو شه هغه وی یاره ښه وه د دې نه چې هندو یې نو ښه وه خو بیا به راپورې خلک خاندي کافر ته چې ووی چې مسلمان شه غوسه کېږي
بلکہ پہ اسلام اعتراضونه کوي دادر کی دی دادر کی دی دادر کی ورتوی مسلمان قسم دے کدارا تا بلچا ویلے وے نو سخت سزا به می ورکړې وا خو تا ته انکار نشم کولای او زما سالور سوال دی هغه سالور سوالونه کدی حل کړو بیا مسلمانېږم مسلمان ورته وایا و یو سوال می دا دی چې تاسو مسلمانان وای چې قرآن کریم کې هر شی شته خو یو شی پکې نشته نو هغه کوم شی دی دویم سوال دا دی تاسو وای جنت کې هر شی شته خو یو شی پکې نشته هغه کوم شی دی دریم سوال میں دا دے تاسو وای انسان الله د سے پیدا کړي چې هر شی پکې شته خو یو شی پکې نشته هغه کوم یو دی سلورم سوال دا زمکه الله پیدا کړو هر شی پکې شته خو یو شی نشته هغه کوم یو دی مسلمان ورتوی لقد سقطت علی الخبیر قسم دیتا د یو ماهر مسلمان سره ملاقات کړي نو داسې ساده مسلمان هم نه يم چې په دین نه پوهېږم سوال کوا ویتا ویلی دی چې قرآن کریم کې هر شی شته خو یو شی نشته هغه کوم شی دی ورتوی اندو په قرآن کریم کې هر شی شته خو یو شی نشته پکې هغه دروغ دی قرآن کې دروغ نه وي ټول قرآن کریم د رښتیاو نه ډک دی هندو ورته وی رښتیا جواب دیوک ورته وی مسلمان تاسو وای چې جنت کې به هر شی وي یو شی به نه وي کوم شی دی مسلمان ورته وی زم وایم جنت کې به هر شی وي یو شی به نه وي وی کوم شی دی وی مرګ به جنت کې نه وي الله دې زمونږ او تاسو نصیب کړي